چا د خپل یوې لور تربیت کو، چا د دوو تربیت کو، هغې ته د حیا صادر په سر باندې واچو. د الله نبي داسې دوه ګوتې ونیولې، وایي ما سره به په جنت کې داسې یې. د داسې مطلب دا که نه چې هغه سړی به په جنت کې زما ملګری چا چې په دنیا کې د خپلې لور په حیا او پرده کې دننه تربیت وکړو. لور پیدا کېدل جرم خو نه دی، خو افسوس چې موږ تربیت نشو کولی، نو خبره رانه بل طرف ته روانه ده. د پیغمبر علیه السلام مجلس ته یو صحابي راغی، قیس بن عاصم او د بنو تمیم قبیلې سردار، او د الله د نبی په خدمت کې حاضر شو او خپل د دور جاهلیت کارگزاری د الله نبی ته بیانوله، اجازت غختلو. وی اے دا اللہ حبیبا زدیر زیاد گناہگار یم، ما با اللہ معاف کیو کنا. دا اللہ نبی ورتوی توبہ بس اللہ با دی معاف کی. نو بیا وی زدیر گناہگار یم، وی توبہ بس اللہ با دی معاف کی. بیا وی دیر گناہگار یم چی بار بار دا خبر آغا کولا. نو پیغمبر علیہ السلام تی تپوسو کوئی تا صدا سے گناہ کردی دا چی تا بار بار وی چی زدیر گناہگارم زدیر گناہگارم. منگ تا خلق بیان کا کنا. نو چکل آغت اجازت ملاو شو، دا سی صحابہ ناستو مجلس لگے دلیو، او دی قیس بن عاصم صحابی خپل د دور جاہلیت یو قصہ یو واقعی رحمت للعالمین پیغمبر ترا شروع کڑا. دا اللہ حبیبا منگا دیر زیاد پا دور جاہلیت کے جون کڑے دے. منگ کرا چی بلور پیدا شونو منگ با جوندی خخولا. دا اللہ حبیب زما لور پیدا شو، زد کاروبار پا سلسلہ کے بار تلیو ما. مور خپل لور چې واغه مانه پټه کړه، تربیت او پرورش د پاره ولې غلا چې د دریو کالو درې نیمو څلورو کالو شو هغه ماشومه ز بهر وما مور ته پته نه وه، دا ماشومې ځان لره اوستې وه. وایي زه چې کله راغلم که نه اچانک کور ته راننوتم، چاته پته نه وه چې دی به راځي. زمن پا کور کی یوی وڑی ماشومی لوبی کولی. دا اللہ حبیبا چی ما کل آغا ماشوم اولی دلانو دیر مینا می پر آغلا او ورمنڈی مکڑلی ماوی دا سوک دا. مور خپل محبت او خپل مینا پا خپل زڑکی محفوظ ون ساتل شوا، بے اختیار دخلین اوتل چی دا خستا لور دا. چی ماو قتل نزدیر خوشحال شما، زلتا می سکون ملاو شو. خو کل چیز بہر ہوتم کنا دا جاہلیت دورو بس خلقو را تا پیغورون شروع کڑوئی ستا با زومی ستا دا لور با دا چا خزی تا با دا چا سخر جوڑے گے. ما تے تانی را کولی، ما تے پیغورون را کول کنا، ما تے پیغورون را کول. وی زڑکے میں بیادا سے نفرت پیدا شو، جہالت انتہا تا ورسے دو. وی کور تراغلم او دی ماشومی تا میں یو سات دا سے قتل. وی بیا میں دی خپل خزی تا اویل چی دا ماشوم سنبال کا زی بازار تا بوزم، زور لجامی اخلم زور لپیزارون اخلم. وی مور دیر خوشحال شوا، زر زر صفا سترکڑ خیست جامی ورطا واچولی، خیست پیزارون ورطا واچول. وی کل چی مارا روان اکڑا وی دی مور وی ورطا بار بار قتل. وی دی ماشومی بم دی خپل مور تا پشاشا بار بار قتل. وی ما یو دشتی ویران غیر آباد زیتا بوت لچی التا سوکم نو بزو مو دغا ماشوم با. وی التا می کند کنستل شروع کرل، زلمی سخشوه ده اس کند کنم لگیایم کنا. وی استڑے بشما یوازیو ما وی داسی بکی ناستما. وی دی ماشومی برامن ڈکڑلی کنا، او وی مال بے پدی لاسونو باندی زور کاؤ، مال بے پدی لاسونو زور کاؤ. او ما ته وی بابا جانا ډیر کار مکوه، ډیر ستړی شوی،
ډیر کار مه کوه ډیر ستړی شوې وایي زه به بیا لاړم کنده به مې کنستله وایي چې بیا به رالم کې به ناستم وایي دې به رامنډې کړې که نه وایي زما په دې ګیره کې به دوړې پرتې وې دا ګردونه دا خاورې وایي دا ګیره به یې راله څنډله او ما ته به ویل بابا جانه ډېر کار مه کوه ډېر ستړی شوې خو زما زړه سخت شوی و ښه دا کارګزاري د الله د نبي په مجلس کې دی بیانوي صحابه ناست دي د الله پیغمبر ناست دی سر مبارک یې ټیټ کړی دی سترګې مبارک یې د اوښکو نه ډکې دي ښه ډکې دي دیم جاړي ندامت دے پخیمانتیا دا خو مانا داسې یو ظلم شوی دی که زه توبه وباسم نو زما توبه به قبوله شي هو که نه وایي چې کله مې کنده تیاره کړله او منډې مې کړلې که نه او دا ماشومه مې رانیوله وایي دې رانه منډې کړلې وایي په زور مې راونیوله وایي دا لتې والي چې بابا جانه ما باندې څه کې وایي ما زړه سخت شوی وایي هغه کنده کې مې داسې نیغه ودروله او وایي خاورې اړول مې پې شروع کړه وی دی به چغې والي چې بابا جانه ته په ما څه کې درود شریف وی اللهم صل علی وی خاورې اړول مې پې شروع کړل بیا مې ورله په دې لاسونو باندې کله خاورې واړولې وي کله به هغه خاورې په ما رابادولې او کله به په خپل سر بادولې کله به په ما رابادولې او کله به په خپل سر بادولې چغې به یې والې چې بابا جانه بڑه ماشوم بچی چې بار څوک ورته غوسه شي نو چغې کوي تا خپل بابا ته یادوم بیا چې پلار داسې شي نو دا ماشومه به چا ته آواز کوي ما ته چغې والې خو زما خو زړه سخت شوی و ما ورله په دی د الله حبیبه زه ترې را روان شوم د هغې دا کمزوري اوازونه د هغې دا کمزوري اوازونه ما پسې شاته را روان اوس راته وایه چې زه توبه وباسم نو زما توبه به قبوله شي او که نه رحمت للعالمین پیغمبر ډیر زار و قطار اجړل او هغه صحابي ته وی توبه وباسه الله به دې معاف کی من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا څوک چې زمونږه په کشرانو شفقت نه کوي کنه او څوک چې زمونږ د مشرانو ادب نه کوي احترام نه کوي فلیس منا دا بے ادب زما امتی نشي کېدی که الله لور درکړې ده مه خفه کېږه دا رحمت دی څنګه مقام چې تا زوی له ورکړی دی لور لم ورکه چې کور ته راننوتې لاس کې دې سامان دی که نه او ستا کور کې بچي دي هغې کې لوریان هم دي هغې کې زامن هم دي ماشومان دي زوی هم در منډې کړې لور هم در منډې کړې که نه دې زوی له په لاس کې مه ورکوه دې زوی له مه ورکوه ښه دې لور له په لاس کې دا غوټه ورکه چې دا خوشحاله شي دا ستا په دې کور کې د یو څو ورځو میلمانه ده سبا بله ورځ د دې رخصتي ده کور کې ساتلی شی نه او سبا بله ورځ دا بیا د خواښې سخر په کور کې ده الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي